السلام علیکم مرګرو دلاور خان ما او یو ځل بیا تاسو ټولو ته زه هرکلی ویم زمونږ کلي ته راغلي دي دغه ګډانو والا چې دا همیشه مونږ ګورو د ورکوټي والې نه نو مونږ خو داسې اورېدلي وو چې دوی ډېر غټ سفر کوي او د دوی شپې هم بهر راځي نو نن به مونږ د دې نه چې دی مونږ زبالي تپوس کوو چې مثال تاسو څنګه ژوند تېروئ او څو ورځو کې تاسو لکه یو ځای نه بل ځای ته ځئ او د دې څه طریقه کاري راځئ اوس د دې ورور نه تپوس کوو سلام علیکم وروره وعلیکم السلام. اول خو راته خپل نوم واخله زما نوم عظیم دی. عظیم خان دې نوم دی ماشاءالله او د کوم ځای سره تعلق ساتي دیر کومراټ سره تعلق ساتو ډېر خو ډېر ښکلی ځای دی که نه ماشاءالله تاسو چېرته ویزټ وکړئ په خپله به مې وګورئ ښه مزېدار ځای دی ټوریست خلک ډېر زیات او که نه بالکل ښکلا خو مله په دې سوشل میډیا باندې کتلې ده تللی نه یم انشاءالله چکر به مو دا اوس تاسو څو ورځې وشوې تاسو پېښور ته راغلي یار زموږ تقریبا دا 2-3 میاشتې وشوې چې راوتي یو ښه او دا 2 میاشتې هم پکې نورې هم شتې او چې د هغه ځای نه راوځو نو پیاده راځو او بیا پیاده واپس ځو ښه پیدل دا تاسو سفر کوئ پیدل او کوم ځای ته به ځئ دا به کومراټ جاس بانډې ته خاص لکه جاس بانډه کې زموږ اوړي کې هلته راشي بیا ښه مثال دا لکه د اوړي د ژمي د ټینګې نه تاسو ځکه دا داسې د ګرم ځایونو ته دا غریز علاقو کړي دي بل دا اسټرالیا والا نسل دی دا واورو هغې ته ښه ټینګېږي او ګرمۍ ته د ټینګې نه وي نو په دې وجه لکه دا موږ راولو دلته ژمي کې دا په دې علاقو کې بیا اوړي کې یخ علاقو ته بوځو ته راځه که نه لږ شایم په دې ګډو مړو کې لږ وګرځو راځه دی خوا کیمرامینه لږ شایم مخکې لاړ شه نو دې کې چې دی دا تاسو دې کې پہچان څنګه کوئ چې مثال دا څو ګډان دي موږ سره دا چې دی ورکېږي راورکېږي نه نه دا خو موږ پېژنو لکه څنګه یو بزنس مین تاسو لکه څنګه روزګار کوي هر څه پته یې دونه لیکلي دغه یې نو داسې دا موږ پېژنو که نه چې والو نو بس دې سره زموږ وخت شو پېژنو په دې باندې دا ورکېږي نه لکه تاسو ته خپل اندازه کېږي د دې نه ور سړي ته پته لګي نومونه دې ولې ایښي دي که نه نه مړه یو ګلپاڼه او سدا نادیا ګل او دا نومونه وطن دې کې نسل پېژنې چې دا کوم نسل دی دا څه حساب دی دا اسټرالیا والا نسل دی دا لکو والا چې کوم دي دا اسټرالیا والا دي دا به اوس هسې د څو کالو وي دا خو د 4-5 میاشتو د 4-5 لکه دې کې د کلونو حساب نه وي کلونو پورې موږ نه ساتو لکه زیات دا بچي مچي نه ساتو غټې غټې او دا خرڅ نه جوړوئ غټوئ تاسو دا خو موږ بس اغستې په سیزن کې والو بس بیا وساتو قربانو پورې بیا خرڅ کو بس بیا بیغمه ګرځو ما دا ستاسو روزګار دی که نه بس دا زموږ روزګار دی ماشاءالله موږ پکې ښه خوشحاله یو نه ماشاءالله دا خو ګوره حلاله مزدوري ده الله دې پکې د برکت واچوي زما دغه میسج دی د خپلو هغه رونو ته چې کوم رونه زمونږ اکثر چې دی که نه دا خلک ګوري په دې لارو کې یا داسې په دې کلیو علاقو کې نو دې سره چې دی ډېر د دې احترام کوئ د دې ډېر عزت کوئ ځکه تاسو نه مالونه ساتو دا غوښې بیا تاسو خورئ دا ګوره دا مونږ خورو دا خبره صحیح وکړه نو د دې ډېر زیات احترام کوئ ډېر قدر یې کوئ ډېر عزت یې کوئ چې یې ورته وباسئ ځکه چې دوی په میاشتو میاشتو بهر راوتي نو د دې ډېر زیات قدر عزت کوئ څنګه وروره ډېره مننه شکریه الله دې عزت وکړه چې دا پیغام دې ورکوله نه ضرور انشاءالله دا به ویډیو په خپل پیج باندې چلو